نړیوال جام او زموږ لوبډله. له هغه ورځې وروسته چې دولت احمدزی د سلیکشن کمیټې مشر شو، له هغه تاریخه را په دې خوا چې ګلبدین نیب د لوبډلې لوبډل مشر کړ او له هغې شېبې وروسته چې له څو اړخه نه بریالي 15 کسیزه لوبډله اعلان شوه. نړیوالو لوبو کې د افغانستان سعادت او بخت ورک شو. موږ په دومره تاریخي ایوان کې نه د لوبغاړو جذبې ولیدې، نه مو د اتلانو مستۍ او جذبې احساس کړې، نه یې په شوق منډې وکړې او نه یې په دبدبې سره بلونه راټول کړل، نه یې بیټ مات کړ او نه یې هم وکټ چپا کړې، نه بلونه ورک شول او نه هم افسانوي لوبغاړي ځلیږي. زموږ د هیلو او مینې پر دې سفیرانو څه ټکه راولوېده چې نه یې احساساتي کړو، نه یې وژړولو او نه یې شوخي راکړه. موږ د کرکټ په یو لوی او تاریخي ټورنمنټ کې له نیک بخته چې ګډون کړی. هایلینډ، سکاټلند او زیمبابوې غوندې لوبډلې د دې ټورنمنټ لپاره د کلیر بدې شپې او ورځې تحمیل کوي، ځکه همدې لوبډلې چانس ور ختم کړ او نن یې له ډلې د افسانوي ټولګه د نړیوال جام کرکټ کوي. خو که نن زموږ پر ځای آیرلینډ راغلی وای، له کوم برخلیک سره به مخ وو؟ د لوبلړۍ به یې څنګه لوبول او که زموږ په څېر یې نابریالی هڅې کولې یا بله کومه لوبډله چې لوبغاړي باید پرې فکر وکړي. زه باور لرم نن ډېر خام کرکټ لوبډلې زموږ پر لوبو خاندي او یو خورا کمزوری ټیم په سترګه راته ګوري. زه امید نه لرم چې نورې لوبې دې هم وګټو، یا یې برابرې کړو یا یې په ښه مورال سره ترسره کړو، مګر دا هیله شونې ده چې لوبغاړي د کمترۍ او نابلیتوب